پبلک اکاؤنټس کمیټې اجلاس کې انکشاف شوی دی چې د پی ټی آی دور کې د کرونا وبا دوران پاکستان ته ملاو شوی 3 ارب ډالر امداد د ملک شپږ سوه نه سوا کاروباري شخصیاتو کې تقسیم شوی دی. چیرمن پی ای سی نور عالم خان ویلي دي چې پی ټی آی دور کې صنعتکارانو کې 10 کارو لپاره بغیر د سود دغه امداد تقسیم شوی دی. پبلک اکاؤنټس کمیټې اف آی ای او نیب ته د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. چیرمن نور عالم خان په مشرۍ کې د پبلک اکاؤنټس کمیټې اجلاس شوی دی. د کمیټې رکن محسن عزیز ویلي دي چې دې سکیم نه 22 لکه خلکو ته روزګار ملاو شوی د 4 ارب ډالر برآمد سیوا شوی دی او تیر وخت کې هم داسې سہولیات ورکړل شوي دي. پی ای سی اډیټر جنرال د 3 ارب ډالرو امداد صنعتکارانو کې د تقسیمولو معاملې اډیټ کول، اف آی ای او نیب ته تحقیقات کولو او آرمي چیف سیکرټري دفاع او آی ایس آی ته د پلټنو لپاره د خط لیکلو هدایت کړی دي. نور عالم خان ویلي دي چې د لړکې وزارت خزانه جواب هم نه دی جمع کړی. د لپاره گورنر سټیټ بانک او سیکرټري خزانه دوباره راپورټ طلب کړی دی او سیکرټري خزانه یې سبا راغوښتی دی. چیرمن پی ای سی ملک کې د ناروا لوډ شیډینګ په معامله هم پاور ډیویژن باندې غوسې څرګندونه کړې او ویلي دي چې د پاور سیکټر عمله د بجلی اغلا کې ککړه ده او 2 کالو راځي انکوایریان کیږي نو نتیجې مخې ته نه راځي.